ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن یکشنبه د 1405 هجري شمسي کال د څلور یاغوي شلمه نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وي. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمې خپرونو ته خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د 342 امریکایي ډالرو په لګښت یو ښوونځي ته معیاري ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. بل لور ته ځایي اوسېدونکي خوښ دي چې د دوی اولادونو ته د ښه تدریسي چاپیریال زمینه برابره شوه. دا د لغمان مرکز اړوند بدیولاباد سیمه کې د یو ښوونځي تازه جوړه شوې ودانۍ ده چې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چار ریاست تر چتر لاندې د یونیسیار موسسې په مالي ملاتړ د 342 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوه. د مسؤلینو په وینا یا د ښوونځي په دوو پوړونو کې په مجهز ډول جوړه شوې چې زده کوونکو لپاره پکې ټولې اړینې اسانتیاوې شتون لري. په دې کې تقریبا 3,42,000 ډالر مصرف راغلی دی او په دې کې دغه دوه پوړیزه ودانۍ چې تاسو ګورئ 12 وطاقه زمونږ ستاسو تر شا ولاړ دی. دا موږ تاسو خپله وینئ یو دغه دی 400 متره د دې مکتب احاطه دی، تشنافونه دي، د اوبه ذخیره ده چې په دې کې جوړ شوی دی او الحمدلله تقریبا تر 1500 پورې تر 900 پورې شاګردانو ته دلته انشاءالله سهولت موجود شو. د دې ترڅنګ د لغمان والي وایي هڅه کوو چې په دې ولایت کې د پوهنې برخې ته لا زیاته پاملرنه وکړو. تیر کال باندې موږ هم الحمدلله د معرف په بخش کې ډیر ترمیمات وکړه، بنیادی مکاتب هم جوړ کړه او اوس دغه تاسو ولیدل موږ کوشش کوو انشاءالله چې د مؤسساتو له طریقه وي یا د امارت اسلامي له طریقه وي څنګه وکولی شو چې بنیادی مکاتب جوړ کړو یا بعضې چې ترمیم ته ضرورت لري هغه ترمیم کړو. انشاءالله د موږ همیشه په دغه کې کوشش وي او کوشش کوو چې څنګه وکولی شو مکاتبو ته ډیر رشد ورکړو. بل لور ته د سیمې اوسېدونکي د یاد ښوونځي په جوړېدو خوښي ښیي او وایي چې په دې سره به یې د زده کړو په برخه کې د اولادونو شته ستونزې حل شي. خوشحاله یو د دغه خپل حکومت نه او د دغه یونیسیار موسسې نه مننه کوو ځکه چې دلته موږ ته په دغه رقم سهولیت تر اوسه پورې نه و ایجاد شوی. زموږ شاګردان ټول مرته کېناستل، بارانونو کې به کېناستل، چاردیوالي نه وه، ډېر لوکس په بین المللي سطحه تعمیر جوړ شوی ده، کمپیوټر ساینس اتاق پکې ده، د برق سیستم یې فعال ده، نور سیستمونه ټول مجهز مدرن جوړ شوي دي او زموږ اولادونه او بس هېڅکله داسې هغه کور موږ ته نه و جوړ شوی د ماشومانو لپاره. نه یو شاګرد ته داسې سرپناه نه وه، بل چې نه و بل چې نه و چېرې په تیږو کې کېنه. اوس الحمدلله موږ د دې دولت نه او د انجینرانو نه او چا چې پکې منډه وهلې، چا چې پکې تکلیفونه کش کړي او خدای دې په عمر کې او په عرض کې خیر واچوي. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له حاکمیت راپدې خوا لغمان کې د ولایتي مسؤلینو او همکارو موسسو له لوري د زیات شمېر ښوونځیو ودانۍ بیا رغول شوي او یو شمېر نورو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوي دي. د مهترلام تیرګړي سړک د استملاک چارې پیل شوې. د مهترلام ښاروالۍ له داخلي بودیجې مهترلام ښار څخه تیرګړي اوپله پورې د سړک د دوه لینه کولو پروژې چارې پر مخ وړي چې د مهاله د استملاک او تخنیکي چمتووالي چارې په عملي ډول جریان لري. د یادې ښاروالۍ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د مهترلام ښاروال مولوي نظر محمد عتیق د ځانګړې لارښوونې له مخې د ښاروالۍ تخنیکي او مسلکي انجینران هره ورځ د یادې پروژې اړوند د استملاک چارې ترسره کوي. په خبرپاڼه کې د پروژې د مسؤل انجینرانو په حواله ویل شوي چې د سړک د اساسي نقطو بي ام د تثبیت او نصبولو چارې بشپړې شوي او پاتې تخنیکي او مالي فعالیتونه به په چټکۍ سره روان دي. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د ښاریانو د تګ راتګ اسانتیاوې لا زیاتې او تر ډېره به د ترافیکي پیښو مخنیوی
نیوی وشي. فرشغان کې ولسي وګړو یوې ښوونځي لپاره د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت 8 ځمکه وقف کړې. په فرشغان ولسوالۍ کې یو تن سید میرزا نومیزی اوسیدونکي له لوري د شهید عبدالرزاق لومړني ښوونځي لپاره 8 ځمکه چې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ قیمت لري وقف شوي. د لغمان پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل محب الرحمن ملیار رسنیو ته ویلي د فرشغان د پوهنې امیر مولوي جلال نجات د یاد شخص د هڅه ستایلې او قرباني د قدر وړ بللې ده. ښاغلي نجات همدارنګه په سوداګرو او شتمنو هیوادوالو غږ کړی چې په یاده ځمکه باندې د ښوونځي لپاره د ودانۍ په جوړولو کې بشپړه همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د دې ولایت هڅه پیل کړې تر څو له مسؤلینو سره اوږه په اوږه زده کوونکو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر کړي. د سرحداتو قومونو قبایلو چارو د امیر د کړنو کلنۍ ارزیابي ترسره شوه. د لغمان ولایت د ارزونې ولایتي کمیټې د ریاست الوزرا د عالي مقام د 145مه ګڼه لارښوونې پر اساس د یاد ولایت د سرحداتو قومونو قبایلو امیر مولوي نورالهادي چپو د کړنو کلنۍ ارزونه ترسره کړه. د دې ولایت د مقام له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا ارزونه د لغمان مرستیال ولی حافظ انځرګل عبدالله د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د ادارې د مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني او د ولایت مقام د کارکونکو چارو امریت اړوند د ارزیابي مدیر نصیب الرحمن جهاندوس په حضور کې ترسره شوی. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دغه ارزونه کې د یاد مسؤل کلنۍ پلان د اجرااتو کلنۍ راپور او د کلنۍ ارزونې فورمې تر تحلیل او څېړنې وروسته د ارزونې کمیټې له لوري عالي ارزول شوي او د اړوند امریت مسؤل ته د پاتې اجرااتو په موخه سپارل شوي دي. ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.